السلام علیکم کتونکو، وخت مو په خیر. نن زه تاسو ته درښیم چې د ایران آنلاین ویزا څنګه ترلاسه کیږي. لکه دغه د دې په څیر اوس ایران آنلاین ویزاوې ورکوي، نو ټوله پروسه تاسو ته تشریح کوم چې کوم اسناد ورته پکار کیږي، اسناد باید څنګه ورته جوړ سي، کومې فورمې ورته ډکیږي. البته هغه ویزاوې چې په بازار کې له 100,000 تر 150,000 روپو پورې نرخ لري، ولې دا کار په خپله ونه کوي، له خپل کور له خپل موبایل یا کمپیوټر څخه ورته نوملیکنه وکړئ او ویزا ترلاسه کړئ. پاته د نوې ویزا امیر شاه یم. زموږ د شاټک په نوم چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او ترڅنګ یې ګړنجۍ کېکاږئ ترڅو زموږ د همداسې نورو خپرونو خبرتیا ترلاسه کړئ. نو راځو تر ټولو لومړی چې کوم اسناد ورته پکار کېږي، باید کوم اسناد تاسو ولرئ د دې ویزا لپاره. فقط یو دانه پاسپورټ باید تاسو ولرئ خپل، او یو دانه عکس ولرئ. سمه ده؟ دا دواړه چې ولرئ دا څنګه جوړیږي، خپل شرایط لري. دا زه تاسو ته د ویډیو په جریان کې تشریح کوم چې دا پاسپورټ او عکس باید کومو شرایطو برابر وي. نو تر ټولو لومړی راځو ګوګل کې نوشته کوو ایران آنلاین ویزا. دا مې چې نوشته کوو، دغه سایټ ته مو چې فکر وي، د دې سایټ لینک زه تاسو ته ډسکرپشن بخش کې ماچوم، evisa.mfa.ir. دا مو چې خلاص کو، دا خپله د ایران دولتي ویب سایټ ده. نو دا سایټ چې تاسو ته کله خلاص شي، دا په څو ژبو کې ده، لکه انګلیسي، فارسي، عربي او جرمني. په هر ژبه کې چې تاسو ته اسانه وي، خپله عموما په فارسي ژبه کې خلاصیږي. سمه ده؟ که غواړئ فارسي ژبه کې پر مخ یوسئ، دلته هم کولی شئ تر خواست رویداد څه ده، او په دې باندې چې کلیک وکړئ هم تاسو خپله نوملیکنه فارسي ژبه کې پر مخ یوسئ. او که غواړئ چې په انګلیسي ژبه کې پر مخ یوسئ، دلته انګلیش باندې کلیک کوئ. په انګلیش مې چې کلیک وکړو، لاندې راځئ سټارټ ویزا اپلیکیشن ته. سمه ده؟ دلته بعضې معلومات دي، دا ټول زه خلاصه تاسو ته وایم. دې نه وروسته دغه صفحه موږ ته خلاصیږي. سمه ده؟ په دې صفحه کې لومړی تاسو دلته خپله ویزا انتخابوئ چې کوم قسم ویزا تاسو غواړئ. لکه په دې کې ترانزیټ ده، فیملي ده، ټریډینګ ده، ډیپلوماتیک ده، سرویسز ده. نو هغه ویزاوې چې اوس ډېر افغانان ترې ګټه اخلي، هغه تورست ویزا ده. موږ تورست ویزا انتخابوو. دلته بیا خپل تابعیت انتخابوئ، نشنلټي موږ افغانستان انتخابوو. دغه نه وروسته پاسپورټ، کوم قسم پاسپورټ تاسو لرئ، که ډیپلوماټیک لرئ، دولتي پاسپورټ لرئ، ټراولر لرئ، لایسنس یا سرویسز یا تجارتي لرئ، هغه انتخاب کړئ. خو عموما عادي پاسپورټ، آرډینري پاسپورټ صحیح ده. آرډینري پاسپورټ باندې کلیک کوو. دې نه وروسته عکس اپلوډ کوو. سمه ده؟ د عکس مشخصات چې دي، دلته راځو د عکس ګایډلاین په دې باندې کلیک کوو. سمه ده؟ چې په کومو مشخصاتو باید عکس اپلوډ شي. دلته یو واضح لیکل شوي دی چې عکس باید 400 په 600 پکسل کې وي، او تر 500 کې بي زیات نه وي، او تر 10 کې بي باید کم نه وي د دې حجم. سمه ده؟ 400 په 600 پکسل کې باید وي. 80% د دې پکسلایزیشن وید او هایټ وي، لکه دلته څنګه لیکل شوي 600 400 پکسل کې. زه ډېر خلاصه تاسو ته وایم د ملګرو. او دلته لاندې نور عکسونه دغه نمونې ورکړي، لکه تور او سپین چې نه وي، یا سترګې پټې نه وي، او یا مخ باندې کوم څه نه وي راغلي، یا ډېر تور نه وي، یا ډېر سپین نه وي. که نه، دا ټول د قبول وړ نه دي. یوازې دغه عکس د قبول وړ ده چې پاک سوتره ده، ډېر خیره نه وي، دا هم د قبول وړ نه دي. لکه سور نشان چې پرې راغلی، یوازې دغه د قبول وړ ده. سمه ده؟ لکه څنګه چې ما تاسو ته وویلي. او سایز هم باید په خپل پکسل کې برابر وي. نو هغه چېرته تاسو خپل عکس کتلی شئ چې دا صحیح ده که نه دی صحیح، په دې باندې کلیک کوو. سمه ده؟ په دې مو چې کلیک وکړو، دلته هم بعضې هماغه مشخصات لیکل شوي د عکس په باره کې، هم د پاسپورټ په باره کې. پاسپورټ هم ځان ته مشخصات لري، مکمله ورقه نشئ کولی چې تاسو اپلوډ کړئ. سمه ده؟ دلته د مثال په توګه زه یو عکس اپلوډ کوم. صحیح ده؟ لکه ما سره دغه عکس ده، دا فقط موږ ته ګوري چې یعنې دا عکس د قبول وړ ده که نه ده. ګوري دا نه ده د قبول وړ. نو اوس راځو چې دا عکس باید څنګه جوړ کړو. عکس زه خپله فوټوشاپ کې جوړوم. رایټ کلیک پې کوم او فوټوشاپ باندې خلاصوم. کله چې فوټوشاپ باندې دا عکس زموږ خلاص شي، لکه څنګه چې لیکل شوي ول 600 په 400 پکسله کې، دلته کراپ ټول اخلم او دلته نوشته کوم 400 په 600 کې. سمه ده؟ او دلته فکر مو وي چې دلته باید په دغه اپشنونو کې هایټ اینډ ویډث ریزولوشن انتخاب کړئ، د دې لپاره چې که دا تاسو کم او زیات کړئ، بیا هم ستاسو هغه هایټ او ویډث خپل سایز باندې چې کوم تاسو دلته انتخاب کړی همغه راځي. او که هغه انتخاب نه کړئ، بیا هایټ او ویډث هغه سره برابر نه راځي. سمه ده؟ نو دا مو چې ګورئ ښه، دغسې 600 400 دلته راغلي پکسل باندې. دغه مخ مو مکمل مابین کې راوستو، انټر باندې کلیک کوو. چې انټر باندې کلیک وکړو، دا سیو کړئ. دا مو چې سیو کړو، اوس بیرته بیا راځو مغزي ته چې عکس اپلوډ کړو. ګوري چې دا عکس زموږ د قبول وړ ده که نه. ګوري دلته هم نوشته شوي 600 په 400 پکسل کې.
اوپن اوس عکس راغی ګورئ دلته اوکې نشان پرې راغی یعنې هېڅ مشکل نه لري زموږ او تاسو عکس برابر سو. نو ملګرو عکس په دې طریقه جوړ کړئ سمه ده. او پاسپورټ چې د پاسپورټ هم خپله ځانته طریقه لري باید پاسپورټ په همغه طریقه جوړ سي دغسې مکمل عکس نه قبلوي ملګرو ښه چې دا طرف هم وي دا طرف هم وي. نو دې باندې کلیک کوو د مثال په توګه موږ دا اپلوډ کوو چې دا عکس پاسپورټ زموږ د کابل وړ ده که نه ګورئ دا نه ده د کابل وړ. د دې لپاره چې پاسپورټ سایز باید ویت او هایټ یې 800 په 600 کې اوسي لکه دلته چې نوشته شوي دي 800 پکسله په 600 پکسل کې او مکمل نه اوسي ته نه دغه ځای د دې هم زه تاسو ته وایم چې څنګه باید جوړ کړو. دا به همغسې په فوټوشاپ کې خلاصوو اوپن ویډ فوټوشاپ که تاسو هر ټول نه کار واخلئ مشکل نه لري خو دا مشخصات یې باید کوم څه چې نوشته شوي همغسې اوسي سمه ده. دلته 800 ورکوو 800 پکسل او 600 دلته خپل اتومات انتخاب دی او WH resolution height width resolution دغه ته مو چې فکر وي سمه ده. نو راځو فقط د لاندنۍ حصه مو ګور کوو مکمله حصه نه قبلوي صحیح ده. نو په دې باندې کلیک کوو چې کوم څه پکې کټ نه کوي دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوو دغه زموږ پاسپورټ هم آماده سو سیو کوئ. بیا راځو دلته ګورو چې آیا زموږ پاسپورټ اوس د کابل وړ ده که نه. نو راځو پاسپورټ اپلوډ کوو بیا له سره ګورئ پاسپورټ اوس پاسپورټ هم د کابل وړ شو ملګرو. فقط دې لپاره درته وایم چې اکثره عموما د ایران د ویزا په نوملیکنه کې چې مشکل سره مخامخ کیږي هغه د عکس جوړول او د پاسپورټ جوړول د مکمله ورقه نه قبلوي. خپل عکس او پاسپورټ په دې طریقه جوړ کړئ سمه ده. دې نه وروسته بیرته راځو د نوملیکنې صفحې ته موږ عکس او پاسپورټ په شرایطو برابر جوړ کړي دي. اوس راځو خپل عکس اپلوډ کوو دا زموږ عکس ده اوکې نشان پرې راغی سمه ده یعنې عکس مو مشکل نه لري. پاسپورټ اپلوډ کوو په دې ځای کې اوس پاسپورټ هم مشکل نه لري صحیح ده. لاندې راځو کوم ځای کې تاسو غواړئ چې ویزا واخلئ البته په څو ولایتونو کې کولی شئ لکه مزار کندهار هرات او داسې یو څو نور ولایتونه دي مشخص ولایتونه دي لکه کابل په هغه مشخصو کنسلګریانو کې تاسو کولی شئ خپله ویزا ترلاسه کړئ. نو دلته راځو موږ کابل انتخابولو ته نه کابل نوشته کړئ ګورئ که دغه د امبیسي اف اسلامیک ریپبلیک اف ایران کابل په کابل کې که چېرته تاسو د مزار څخه نوملیکنه ورته کوئ مزار ولیکئ سمه ده. ګورئ دغه مزار ده او بعضې وخت دغه ټول ولایتونه نه پکې راځي دې لپاره چې دا مشخص وختونه لري تاسو هغه وخت معلوم کړئ چې دا په کوم وخت کې خلاص وي. نو اوس که چېرته کندهار کې تاسو نوملیکنه کوئ غواړئ چې هلته تاسو بایومتریک سئ نو کندهار ورته انتخاب کړئ کندهار سمه ده. نو موږ دلته کابل انتخابوو صحیح ده کابل که غواړم چې په کابل امبیسي کې ماته د دې ویزا پروسس شي دې نه وروسته دغه سکیورټي کوډ د نوشته کوئ چې هر ځل دا تبدیلیږي PD58 سمه ده. دې نه وروسته سیو ام پروسس باندې کلیک کوو. په دې مې چې کلیک وکړو لومړۍ صفحه زموږ خلاصه شوه. اوس دلته خپل نوم نوشته کوئ لکه زه مثال په توګه نوشته کوم امیر او دلته تخلص نوشته کوم شاه دلته د پلار نوشته کوم شاه احمد او دلته خپل جنسیت میل انتخاب شوی که جنسیت مو فیمیل وي که ځینه انتخاب کوئ که نارینه وي نارینه انتخاب کوئ او د کوم ځای هستئ افغانستان اتومات انتخاب شوی ده او تاریخ تولد دلته انتخابوئ. د مثال په توګه زه شاته راځم همداسې د مثال په توګه زه انتخابوم چې 1989 جنوري شپږم صحیح ده تاریخ د زیږېدنې. دې نه وروسته واده شوي یاستئ که نه مجرد یاستئ خپل حالت انتخاب کړئ. دې نه وروسته خپله وظیفه نوشته کړئ که چېرته محصل یاستئ سټوډنټ نوشته کړئ که خپل کار مو وي سلف امپلوید نوشته کړئ سمه ده. عکس مو تیار انتخاب شوی ده. بیا راځو دویمې مرحلې ته سمه ده. دویمه مرحله کې دلته نوشته کوو خپل ټلیفون نمبر د مثال په توګه زه نوشته کوم 1 2 3 4 5 6 7 سمه ده. بیا لاندې م خپل بله شماره انتخاب کړئ صحیح ده هغه هم زه د مثال په توګه نوشته کوم 1 2 3 4 5 6 سمه ده. او دې نه وروسته دلته خپل ایمیل نوشته کوئ. خپل ایمیل مې چې نوشته کړو بیا لاندې زیپ کوډ که نوشته کړئ که درته معلوم وي نوشته کړئ که نه وي معلوم مشکل نه لري. دې سره سور ستوری نشته لکه مخکې ویډیوګانو کې چې ما ذکر کړی دي کومو پوښتنو سره چې دا سور ټکی وي دا ستوری هغه ضروري دی چې باید ځواب یې کوئ. کومو سره چې نه وي لکه دې سره که دې ته ځواب ورنه کوئ مشکل نه لري که خالي پرېږدئ سمه ده. نو دې نه وروسته خپل ادرس نوشته کوئ سمه ده. زه شهرنو کابل نوشته کوم د مثال په توګه او دې نه وروسته لاندې په ایران کې که تاسو ټلیفون نمبر لرئ هغه نوشته کوئ. زه مثال په توګه دلته خپل د افغانستان نمبر نوشته کوم صحیح ده 0 1 2 3 4 5 6 او د ایران ادرس نوشته کوئ. ضروري نه ده چې هر ادرس وي خو مونږ ته که ادرس لري ډېر ښه ده بهتره ده چې دلته نوشته کوئ تاسو کوم ولایت ته ځئ. زه تهران ته ځم صحیح ده
تهران نوشته کوم او د نه وروسته بیا لاندې راځو. لاندې پاسپورت نمبر نوشته کوئ پی 1 2 3 4 5 6 7. د نه وروسته بیا پاسپورت نوعیت انتخاب شوی ده، په دې کې تغیرات بیا نه راځي او د پاسپورت په کوم تاریخ تاسو اخیستی سمه ده. دلته لکه څنګه چې نوشته شوي 00 اپریل 00 خو د مثال په توګه دلته نوشته کوم 2020 کې جنوري 29مه په کوم کال کې زموږ پاسپورت تر تاریخ تیریږي دلته مارچ 4 باندې صحیح ده. او بیا لاندې راځو 4 مرحله ته. 4 مرحله کې نو لومړی دلته په دې ځای کې موږ د ویزا وخت انتخابو. البته دا وخت په ورځو کې انتخابېږي سمه ده چې 1 ورځ 2 ورځ 3 ورځ 4 ورځې تر 10 ورځو پورې تاسو کولی شئ چې انتخاب کړئ کومه ویزا د یادونې وړ ده چې موږ انتخاب کړې ده. سیاحتي ویزا تر 10 ورځو پورته نه ورکوي نو موږ 10 ورځې انتخابو. د نه وروسته ټایپ اف انټري یعنې غواړئ چې څو ځلې لاړ شئ که یو ځل لاړ شئ. دلته فقط موږ ته یو اپشن ده یو ځل تلای شو پې د دویم ځل لپاره نه راکوي. او بل دغه مهمه نکته ده ملګرو ښه ارجنټ یعنې زر تاسو که غواړئ چې ژر دا تور ترلاسه کړئ په دې باندې کلیک کوئ او 50% تاسو باندې مصارف اضافه راځي. یعنې د هرې ویزا مصارف تقریبا داسې مختلفه دي خو دا عادي ویزا چې موږ او تاسو انتخاب کړي د دې قیمت تقریبا شاوخوا 80 یورو کېږي صحیح ده. په عرض کې تاسو ته ویلوئ 80 یورو او 2000 فکر کوم د بیمې ورسره اخلي یعنې تقریبا شاوخوا 100 یورو کېږي. که چېرته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ که ستاسو فیس 100 یورو کېږي تاسو یو نیم سل یورو تحویلوي یعنې 50 سلنه اضافه تحویلوي او تاسو ته ویزا زر درکول کېږي. نو موږ عادي انتخابو سمه ده نه غواړو چې زر واخلو او ډېرې پیسې ورکړو 50%. د نه وروسته دلته تاسو خپله تذکره اپلوډ کوئ که نه لرئ مشکل نه لري ښه دا ضروري نه ده دا نکته. او دلته تاسو په کوم تاریخ باندې غواړئ چې هلته ورسئ که نه. زه تقریبا 2021 12 او نن 24 تاریخ ته غواړم چې 28 تاریخ باندې حرکت وکم صحیح ده. او بیرته په 4 تاریخ راځم صحیح ده 2022 فبروري 3 میاشتې وروسته په 28 تاریخ باندې غواړم چې بیرته راشم صحیح ده. او دلته خپله تذکره یا آی ډي کارت بیا انتخابوئ او اپلوډ کوئ. زه مثال په توګه فقط پاسپورت بیا انتخابوم. سیو اند پروسید باندې کلیک کوم. دې باندې چې کلیک وکړو فکر کوم چې کوم ځای مو پکې پرېښی ده بیرته راځو چې کوم ځای زموږ نه پاتې شوی دغه ځای فارمر نیشنلټي یعنې تاسو د کوم ځای یاستئ افغانستان دغه رانه پاتې شوی و سمه ده. د نه وروسته لاندې راځو بیا سیو اند پروسس باندې کلیک کوو. دا زموږ ویزا ده سمه ده خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده ملګرو ښه دا باید ایمیل کې تایید شي. وروسته د ایمیل نه بیا یوه پروسه لري تر پایه پاتې شي یعنې په همدې ځای کې مه پرېږدئ صحیح ده. یو دوه پروسې نور هم لري. دغه زموږ ویزا ده یو ځل بیا وګورئ د دې په ځای چې وروسته بیا تاسو مشکلاتو سره مخامخ شئ ټول مکمله دقیقه وګورئ چې هر څه دقیق وي بیا راځئ کانفرم باندې کلیک کوئ صحیح ده. که چېرته کوم مشکلات وي تاسو غواړئ چې هغه تغییر کړئ ایډیټ باندې کلیک کوئ او که مشکلات نه وي تاسو کنفرم باندې کلیک کوئ. په کنفرم چې کله کلیک وکړو بیا دلته کوم ایمیل چې تاسو نوشته کړی وو هغه ایمیل ته تاسو ته یو کوډ درغلی سمه ده ملګرو. هغه ایمیل چې تاسو نوشته کړی وو لکه ما چې دغه ایمیل نوشته کړی د نوملیکنې په وخت کې د ایمیل ته یو کوډ درځي. هغه کوډ چې تاسو ته درغلی لکه ګورئ دلته چې ماته یو نوټیفیکیشن هم راغی د ایمیل له طرفه په دې باندې کلیک کوم او یا دلته راځم خپل جیمیل خلاصوم سمه ده. جیمیل جیمیل کې دغه د ګورې ښه نو ریپلای آی آر ایران الکتریک ویزا د دوی له طرفه ماته ایمیل راغلی او دغه کوډ ده. دا کوډ باید تاسو ایمیل نه واخلئ خپل ایمیل نه چې واخیستو کاپي کړئ. کاپي نه وروسته بیرته راشئ دغه ځای ته دلته هغه کوډ خپل کوډ دلته پیسټ کړئ سمه ده. پیسټ نه وروسته دا پورته کوډ په دې خانه کې نوشته کړئ MSB4 دا همیشه نوی وي او که چېرته هیڅ نه ویل کېږي په دې باندې کلیک کولی شئ چې بل درته راشي سمه ده. که دا نه ویل کېږي په دې باندې کلیک وکړئ چې بل درته راشي سمه ده. DAY4 بیا سبمیټ کوډ باندې کلیک کوو. نو ستاسو نوملیکنه مکمله نه ده ولې چې تاسو ته دلته یو تاریخ ټاکل کېږي. په دې تاریخ باید تاسو هغه کونسلګري چې تاسو ټاکلی وي که کندهار وي که مزار وي که کابل وي هغه ته باید تاسو ورشئ په دې تاریخ باندې. په دې تاریخ چې تاسو ورغلئ تاسو نه یو وړه شانته انټرویو اخلي او بایومټریک کېږئ او تاسو د خپلې ویزا فیس تحویلوئ. تر اوسه پورې شاوخوا 80 یورو د دوی فیس ده 2000 افغانۍ شاوخوا د بیمې پیسې اخلي. خو دا پروګرامونه تغییرېږي په دوی کې تغییرات راځي خو اوس چې زه د ریکارډینګ
کوم تر اوسه همدغه پروسه روانه ده، یعنې مشکل نه لري، کار کوي. په دې تاریخ چې تاسو ورغلی ځان سره باید تاسو دلته چې لاندې راشئ دغه ویزا ده ستاسو، دغه فورمه باید ځان سره ولرئ، پاسپورټ ځان سره ولرئ، تذکره ځان سره ولرئ او دا فورمه باید ځان سره پرنټ کړئ په دې ځای کې. سمه ده؟ په دې پرنټ باندې چې تاسو کلیک وکړئ عکس یې واخلئ. که چېرته پرنټر نه لرئ په دې ځای کې تاسو کولی شئ که پی ډي اف انسټال کړی وي سیو از پی ډي اف. سمه ده؟ سیو از پی ډي اف باندې چې کلیک وکړئ دا تاسو ته سیو کېږي په کمپیوټر کې که پی ډي اف لرئ. سمه ده؟ زه دلته راځم ډاونلوډ انتخابوم خپل فولډر او دا ماته پی ډي اف په شکل باندې سیو شو. سمه ده؟ او بل د دې کوډ تاسو ته په ایمیل تم راغلی ښه، کوم ایمیل چې تاسو ورکړی وو لکه مخکې چې ماته یو وړوکی کوډ راغلی وو دا کوډ ایمیل تم درځي. بیا تاسو کولی شئ دلته لاندې د خپلې ویزا هغه سټیټس وګورئ د کوډ له لارې. که چېرته تاسو اپلیکیشن آی ډي لرئ بیرته راځم ایمیل ته. یو خو دا کوډ و که نه، دې نه وروسته باید یو بل ایمیل راغلی وي لکه دغه چې بل هم راغلی، دوه ایمیلونه ماته راغلي. دغه زموږ د اپلیکیشن آی ډي ده. سمه ده؟ دغه آی ډي که تاسو سره وي د ایران سفارت ته ورشئ، تاسو نه ورکه ورکه شوي بیا هم کولی شئ چې تاسو ته خپله ورکه پرنټ کړي. یعنې دلته اپلیکیشن آی ډي چې ما کاپي کړو دلته یې پیسټ کوم، فکر کوم صحیح نه ده کاپي شوی. یو ځل بیا راځم کاپي او دلته راځم پیسټ باندې کلیک کوم. که چېرته تاسو خپل اپلیکیشن آی ډي ولرئ بیا پاسپورټ نمبر او ایمیل ته ضرورت نشته. که چېرته هغه نه لرئ بیا تاسو پاسپورټ نمبر او ایمیل نوشته کوئ بیا هم کولی شئ تاسو خپله ویزا تعقیب کړئ. نو په دې توګه تاسو کولی شئ خپله ویزا تعقیب کړئ چې په کومه مرحله کې ده. لاندې راځو دا کوډ نوشته کوو 5KSP. دا مو چې نوشته کوو ویو سټیټس باندې کلیک کوو. ویو سټیټس کې موږ ته دلته لیکل کېږي. بیا هم که چېرته ما ویلې که چېرته تاسو نه هغه ورکه ورکه شي او یا چېرته تاسو نه د خپل انټرویو هغه تاریخ ویر شوی وي دلته لیکل شوی ده انټرویو ډیټ لکه دا سور خط کې. سمه ده؟ 25 تاریخ باندې یعنې سبا ورځ باندې زما انټرویو ده، زه باید ورسم. که چېرته غواړئ کینسل کړئ کینسل باندې کلیک وکړئ. که چېرته غواړئ چې پرنټ یې کړئ پرنټ باندې کلیک وکړئ یا بیرته عمومي صفحې ته ځئ بیرته ولاړ شئ. بیا هم ډېر زیاته مننه چې موږ سره تر دې ځایه پاتې شوئ. که پوښتنه لرئ کوم ځای کې مشکلات لرئ اکثره پروسې تبدیلیږي یا د دوی قوانین تبدیلیږي خو تر اوسه لپاره همدغه دي. بیا ما کولی شئ په کمنټ کې موږ سره شریک. زه خپل ټول کوشش کوم تاسو سره همکاري وکړم. مننه او ښه وخت ولرئ.